توپ ټانک جازونو او وسلو ځواکونو باندې څوک دا جنگ نشي ګټلی. دا حقیقت باید ټول لوري ومني. هغه به ډیر سفیه او ناپوه جاهل وي چې د تاریخ دا څرګند حقیقت نشي درکولی. ټول دی پوهي چې قدرت ته د رسېدو یوازې او یوازې یوه لار شته، بله نه. او هغه دا چې د ملت رایې ته مراجعه وشي د شفاف او آزاد او عادلانه انتخاباتو له لارې. دا کوم سیاست و؟ ما څه ګناه کړې ده؟ ووایئ. دا تاسې ما ته ووایئ، د افغانستان خلکو د هغوی نمایندګانو ما ته ووایاست. ورته ومویل چې یو حزب دې په اقتدار کې نه وي، نور دې مرسته. بده خبره ده. زه وایم چې حزب په ټانک، په زور، په توپک ځان مه ساته. شایستګي ځان ته وګټه، لاړ شه د خلکو، بیا یې وساته. لاړ شه د خلکو انتخاباتو ته د رایې وساتې. که ډارېږي چې زه ورورکه د شوتخور یم، ظالم یم، دا یم، هغه یم، پرېږده چې خلک دې وشړي. بده خبره ده. که زه ورته وایم چې دغه افغان چې تا شړلی دی توپ و ټانک او تفنګ په هغه باندې په زور باندې بهر د تا نه شاید ما نه دغه وطن کې 10 ګرام دي په هغه افغانانو باندې. ته ولې هغوی ته وایې چې وطن ته وشه؟ دعوت ورته ورکړي چې راسه د وطن په ودولو کې ځان ثابت کړه، کار وکړه، فعالیت وکړه. دا ټول افغانان چې پرې راټولوې در باندې راټول شي، دا بده خبره ده. دا دښمنانو چې وغوښتل چې د افغانان تکت تکت پارچه پارچه کړي. او زه ورته وایم چې آشتي ملي او د آشتي ملي دپاره لوی خط موجود و چې ورکه شورویان موجود دي. ورته وویل چې د خدای په امان درځئ چې بانه ورکه سي چې دوی په هی کې سره ونیسو دا خپل افغانان. بېرته وحدت ملي منځته راځي، اتفاق ملي منځته راځي. دا بده خبره ده. دا بده خبره ده چې زه وایم چې افغانان دې په خپلو پښو ودرېږي، د نورو په قوتونو باندې دې محاسبه نه کوي، خپل ځان نه د غیرت ترسو مو چې آزاد نوي دې خاورې مسکن. یو وطن یا کفن، یو وطن یا کفن، یو وطن یا کفن، یو وطن یا کفن. د خاورې سره خاورې باندې دې خاورې دښمن. یو وطن یا کفن، یو وطن یا کفن، یو وطن یا کفن، یو وطن یا کفن.
وطن یا کفن یا وطن یا کفن یا وطن یا